السلام علیکم ګرانو دوستانو ان شاء الله تاسو به ټول روغ جوړ راته وئ دوستانو بیا هم زه ستاسو دوست ستاسو ملګری لطیف مهربان یم په دې امید چې تاسو به ټول راته جوړ ارام او خوشحاله اوسئ نن دوستانو زه له یو نوې ویډیو سره تاسو ته راغلی یم نو انشاءالله چې دا ویډیو څو ملګرو په تقاضا یا په ریکویسټ چې ما ته یې ریکویسټ کړی و نو د هغه په اساس زه دا ویډیو درته نن ډکومه خو تر هر څه د مخکې له تاسو نه یوه هیله یوه ارزو چې زما همیشه ده چې زما پیج لایک کړئ تر څو تاسو زما د نوي ویډیوګانو نه خبر شئ صحیح دی او له دې سره تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو هر ویډیو چې زه اپلوډوم هغه تاسو ته نوټیفیکیشن درشي او تاسو له هغه نه باخبره اوسئ او ورنه ګټه واخلئ صحیح دی نو دوستانو نن راځو خپل هغه ویډیو ته چې څه باره کې دی ما نه څو ملګرو په میسج کې ریکویسټ کړی و چې تاسو موږ ته د دې فیسبوک پیج د جوړولو طریقه راوښیئ نو دوستانو فیسبوک پیج جوړولو طریقې خو ډېر زیاتې دي او ډېر اسان هم د فیسبوک پیج جوړول صحیح شه مشکل نشته نو تاسو د دې لپاره چې د فیسبوک پیج جوړ کړئ راشئ دلته به کلیک وکړئ ګورئ دلته هم چې کلیک وکړئ دلته کریټ پیج دی دې ځای نه هم کېږي چې خپل پروفایل ته ولاړ شئ څو نارې نورې دي خدای اسانتیانه لاره همدغه ده دلته به کلیک کړئ کریټ پیج باندې دلته هم چې کلیک وکړئ ګورئ دوستان دلته تاسو ته څو آپشن درکوي چې تاسو بزنس دی او برانډ د بزنس په پوهېږئ کوم شرکت که تاسو ولرئ فرض کړئ صحیح دی یا کوم داسې کاروباري مرکز دی صحیح دی هغه دی یا هم برانډ یعنې څنګه تاسو کوم شرکت لرئ کوم شی تولیدات لرئ صحیح دی هماغه شی تولید چې دی هغه یې تاسو برانډ کېږي صحیح شو چې تاسو څه شي باره کې فرض کړئ تولیدات لرئ هغه ته برانډ ویل کېږي او کمیونټي او پبلیک فګر کمیونټي یعنې که فرض کړئ تاسو کوم ان جی او وي یا کوم خیریه مؤسسه وي یا کوم فرض کړه شورا وي صحیح شو یا شورا وي د یو منطقې د خلکو په باره کې هغه ته وایي کمیونټي صحیح دی او بل یو پبلیک فګر خو پوهېږئ چې یعنې پبلیک فګر وي خلک یې وپېژني یعنې فرض کړئ کوم سیاسي شخصیت وي یا کوم هنرمند وي یا کوم بل شی وي صحیح شو او هغه ته وایي نو دوستانو راځو دې ته چې څنګه دا پیج جوړ کړو صحیح دلته به تاسو راځئ څه به وکړئ ګیټ سټارټډ به کلیک کړئ ګیټ سټارټ باندې دلته به تاسو ورکړئ فرض کړئ دوستان دلته به تاسو نوم ورکړئ زه فرض کړئ نوم ورکوم افغانستان صحیح ده افغانستان افغانستان باره کې جوړ هلته به کیټګري کې څه ورکړو کمیونټي به ورکړو صحیح شو دا کمیونټي هغه صحیح شو هلته بس وکړئ دلته به کنټینیو کلیک کړئ دلته تاسو وګورئ د افغانستان باره کې لږ څه پیدا کولای افغانستان خو یو عام نوم دی که نه the page already exists. To create a new page, choose a distinct name so people don't confuse it with Afghanistan. First, Afghanistan 1. Right? That's it. Yeah, first Afghanistan is 1. Is 1. So continue. Click it. صحیح شو دلته دوستان تاسو څه کوئ دلته ګورئ دلته لیکلي اپلوډ ا پروفایل پکچر صحیح شو دلته دا به کلیک کوئ اپلوډ پروفایل پکچر به وکړئ صحیح شو زما سره پروفایل پکچر نشته دا به زه څه کوم سکپ به یې کړم صحیح شو اپلوډ کور فوټو هغه د شا عکس چې دی زه به هغه هم سکپ کړم ما سره اوس نشته ګورئ تاسو وګورئ ګورئ موږ پیج جوړ شو صحیح شو تاسو ګورئ خپل پیج نه لایک هم کړئ هلته ګورئ تاسو دلته به تاسو نور معلومات باره کې ورکولی شئ اډ کور فوټو اډ شارټ ډسکرپشن اباوټ یور پیج فرض کړئ زه به دلته ولیکم فرض کړئ زموږ پیج د څه باره کې دی صحیح شو زه به دلته اردو لیکم this page is about Afghans and
and of وبخلينا سرع and of افغانستان صحیح دی بالا کې د پیج دی بالا کې د افغانانو د افغانستان بالا کې صحیح دا به سیف کړئ کور فوټو یوزرنیم هم تاسو ورکولی شئ صحیح یوزرنیم تقریبا ډېر ځای بیا پیج تاسو پیدا کېږي هلته اډ بټن کولی شئ که فرض کړئ تاسو کوم یوټیوب چینل لرئ یا تاسو کوم ویب سایټ لرئ یا تاسو خپل ځان باره کې معلومات ورکوئ یا هر شي باره کې ورکوئ دلته اډ بټن کوئ به صحیح شو ریویو به هم دی چې نه تاسو ریویو هم کولی شئ ریویو هم درته فعال کړئ نو دغه سیټینګ دی پوه شئ سیټینګ کې تاسو کولی شئ چې اډمین ځان ته انتخاب کړئ فرض کړئ زه کلیک کوم صحیح هلته زه غواړم چې اډمین ځان ته بل اډمین ځان ته انتخاب کړم هلته به تاسو به نوم څه کوئ نوم به سرچ کړئ هلته به ولیکئ پیج رولز ته به راشئ دلته دلته نوم ایډیټر اډمین هر شی که تاسو غواړئ فرض کړئ هغه تاسو کوئ تاسو ورکولی شئ او هغه اډمین هغه نه جوړولی شئ صحیح دلته فرض کړئ زه خپل نوم ټایپوم صحیح شو ګورئ تاسو دا ګورئ زه راغلم صحیح شو دلته به فقط څه وکړئ اډ اډمین اډ به وکړئ هلته به خپل پاسورډ ورکړئ صحیح شو ګورئ تاسو وګورئ یو اډمین مې دا شو یو اډمین مې لطیف مهربان شو صحیح شو دغسې ګورئ تاسو کولی شئ دې کې پیج کې به خپل کار وکړئ پیج مخکې اوسئ نو دوستانو انشاءالله چې تاسو نن ویډیو نه بیا هم څه زده کړي وي نو تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټول زه په خدای سپارم اما په آخر کې بیا زه تاسو نه یوه هیله کوم چې ما پیج لایک کړئ بخښنې سره ما د فیسبوک پیج لایک کړئ او د یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ تر څو چې هره نوې ویډیو ډکوم د هغه نه تاسو په وخت سره خبر وئ او ورنه ګټه پورته کوي نو دوستانو تر بیا چې زه بله ویډیو تاسو سره کوم تاسو ټول په لوی خدای سپارم ښه وخت خوشحاله ژوند خدای په امان